جمع پر تن ولرئ. درنو اوریدونکو، تاسې راسره د وروستي مورچل اوومه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. بیا هم زه باید ولاړه شم. زه به پلارجان ته ووایم چې د هغې اس یاغي شو او د سیند په څنډه وړاندې ولاړه. له ډېر فکر وروسته سکینې د بېرته تلو پرېکړه وکړه، خو بیا یې هم په دې تمه چې صفیه به راشي اس ودروه او شاته به یې وکتل او په انتظار به شوه. د چې له دې وروسته څه کېږي یا څه پېښېږي، دا هم راسره د وروستي مورچل په 8مه برخه کې واورئ. د قاسم کسات طاهر د عبدالعزیز له دوستانو عبدالملک او مبارک سره ډېر زر بلد شو. مبارک یو ځواکمن او ساده زړی سپاهي و. په تعلیم کې هم هغه له ټولو نه وروسته و. د دوستانو په مجلس کې به هم هغه د خبرو په وخت زیات شرمېده. خو په سیند کې په لامبو په ګڼو ونو کې د هوسۍ په ښکار او په هوا د مرغانو په غشو ویشتلو د طاهر پام ځان ته ور واړاوه. طاهر په زید او مبارک کې ډېر صفتونه شریک ولیدل. زید چې څومره له نورو خلکو سره په خبرو کې د خجالت احساس کوه، هومره زر له مبارک سره په مجلس بلد شو. افضل یو نیک خویه ځوان و. په خبرو کې هغه زیات هوښیار و، خو د نورو په نسبت د تنبلۍ او ارام طلبۍ د وجې طاهر د هغه په باب څه ښه رایه نه درلوده. په ښکار کې افضل تر لږې لارې له ملګرو سره یو ځای و. بیا یې اس په یوه ونه وتړه او په درنه خوب ویده شو. ماسپښین مهال چې په سیند کې لمبل، زید پر دې خبره خوښ و چې له ژورو اوبو نه لرې یو بل ملګری هم پیدا کړ. طاهر چې د کوم زلمي نه اغېزمن شو، هغه عبدالملک و. په قد له عبدالعزیز نه لږ ټیټ، خو په بدني لحاظ مضبوط و. مخ یې لږ اوږد او بیضوي و. پراخه تندی، تورو غټو سترګو د هغې بڼې ته ځانګړی وقار او ښکلا وربښلې وه. هغه د بغداد په غوره مدرسو کې روزل شوی و او د بغداد په رواجي او معمولي علومو کې یې پوره لاس درلود. او څومره چې طاهر د هغه د پخو نظریاتو نه تر اغېزې لاندې و، تر هغه څو چنده زیات هغه د طاهر په ښه ذهنیت او علمیت اعتراف کوه. طاهر او عبدالملک چې لږه شیبه له یو بل سره مجلس وکړ، داسې احساسوله چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې یو بل پېژني. موسی او نصیر سوچه سپاهیان وه. د هغوی له علم او ادب سره هیڅ اړیکې نه وې. یوازې د عبدالعزیز شخصیت او خلوص هغوی ټول سره راغونډ کړي وه او د دوی په ډله یې ور شریک کړي وه. او کله به چې نور ملګري د ونو تر سیوري لاندې ناست وه، په مهمو مسایلو به یې خبرې اترې کولې. دوی دواړه به لږ لرې یو بل سره په جګړه بوخت وه. موسی ویل، ما چې کومه هوسۍ ښکار کړې ده، هغه ستا له هوسۍ نه په وزن کې زیاته ده او ښکار یې ستا له هوسۍ نه ښکلی دی. نصیر به د هغه د دروغجن ثابتولو هڅه کوله. ویل به یې، تا به په خوب کې هم ما غوندې هوسۍ نه وي ښکار کړي. زید ته به د دوی جګړه د هغو علمي بحثونو نه زیاته په زړه پورې وه. جګ به شوه، دوی ته نږدې به کېناست. هغوی دواړه چې پر یو بل د خپلې خبرې منلو نه مایوس شول، نو زید یې حکم غوره کړ. زید د هوسۍ تر ښکلا او دعوې زیات د نصیر له جوش نه اغېزمن شوی و او د هغه په پلوي یې پرېکړه وکړه. موسی هغه دې ته چمتو کوه چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. بس نور د درېیمګړي له پرېکړې نه وروسته ته د خبرو حق نه لرې. موسی پر زید خپل قهر داسې سوړ کړ، کله چې دوی په سیند کې لمبل، موسی په ټوکه د زید سره 2-3 ځلې په اوبو کې ډوب کړ او غوټې یې ورکړې. زید له اوبو نه رابهر شو او ده ته یې د غېږ بلنه ورکړه. او کله چې موسی دغه بلنه ومنله او له اوبو نه راووت، مبارک، افضل او عبدالعزیز، طاهر او عبدالملک پرېښودل او تر دوی راچاپېر شول. زید موسی راوغورځوه او پر شا یې کېناست. ویې ویل، اوس د دې ټولو د وړاندې ووایه چې زما پرېکړه صحیح وه. موسی تر لږ ځنډ د لاس او پښو له وهلو وروسته په خندا وویل، زه اعلان کوم چې ستا پرېکړه بالکل صحیح وه. زید وویل، وعده وکړه چې بیا به په اوبو کې ماته غوټې نه راکوې. موسی وعده وکړه او زید بیا هغه پرېښود. د مازدیګر له لمانځه نه وروسته دې خلکو د غشو ویشتلو تمرین پیل کړ. خو طاهر، عبدالعزیز او عبدالملک د سیند د غاړې په چکر ووتل. لمر ډوبېدو ته نږدې و
او دوی بیرته خیمو ته د راستنېدو اراده وکړه چې له لرې یو سپور ولید چې ډېر ګړندی را روان و. سپور چې را نږدې شو عبدالعزیز وویل دا خو کومه ښځه معلومیږي او د طاهر په زړه کې څه اندېښنه را وګرځېده او چې اس نږدې ورغی دغه اندېښنه نوره هم زیاته او په پریشانۍ بدله شوه. دا صفیه وه. د تندي او سترګو نه پرته نور مخ په پرده کې پټ و. هغې لږ وړاندې اس ودروه او په مذبذب حالات دوی درې واړو ته یو پر بل پسې وکتل. له یوې شېبې چوپتیا نه وروسته اس څو ګامه نور هم ور وړاندې کړ او په طاهر سترګې خښې کړې. د دې سترګو د څه ځوروونکي احساس ترجماني کوله. د نجلۍ له دوه زړه‌توب نه عبدالملک اغېزمن شو. طاهر ته یې وویل هغه تا ته څه ویل غواړي ورشه. طاهر ور وړاندې شو. ترې ویې پوښتل ته ما ته څه ویل غواړې؟ نجلۍ پر خپلې ژر ژر ساه اخیستلو د قابو کېدو هڅه کوله. ویې ویل هو زه د دې لپاره راغلی یم چې تا ته ووایم چې قاسم نن شپه. طاهر په طنزیه لهجه د هغې خبره ور بشپړه کړه. ویې ویل موږ به ووژنې ځکه خو باید د بغداد 100 میله لرې ولاړ شو. زما په ګمان ما پخوا هم له تا سره د ملاقات شرف ترلاسه کړی. د صفیې په زړه دروند ګوزار وشو. هغې په لړزېدلي او زخمي غږ وویل ما ته د بغداد له ټوکمارو حاضر ځوابو ځوانانو نه بیل بللې. په هر صورت زه خپل فرض پوره کوم. قاسم د شپې مهال له خپلو 15-20 تنو ملګرو سره په کښتیو کې راځي او پر تاسو حمله کوي. تاسو له دې ځایه ولاړ شئ او یا د تفریح لپاره بل ځای وټاکئ. په دې کې ستاسو خیر دی. که نه نو ښایي په بغداد کې څوک دا ونه پوښتي چې څوک ووژل شو او چا ووژل. د طاهر شک په یقین بدل شوی و. هغه وویل ستا د زحمت څخه مننه. تاسو قاسم ته ووایئ چې یو هوښیار سړی 2 ځله یوه حرابه نه ازمایي. ما تا ته پخوا هم ویلي و چې زه د دښمنۍ پر ځای د هغه دوستي کول غوره ګڼم. خو چې هغه زما د ویرولو لپاره کومه لاره غوره کوي دا د هر سلیم فطرت خاوند انسان ته بدي ښکاري. زه هغه ته تر غاړې وتو ته چمتو یم خو د هغه په پښو کې لوېدو ته هیڅکله نه یم تیار. صفیې ته د طاهر هر ټکي په زهرو ککړ یو نشتر و. دې ته د خپل خلوص او ایثار مسخره کېدل له زغم نه وتلي و. له غوسې نه په رېږدېدلي غږ یې په زوره وویل ته یو وحشي جاهل او مغروره سرایي یې. ته دا ګڼې چې زه قاسم را استولی یم او زه د هغه په وینا دلته راغلی یم. پرون هم تا زما په باب دا اټکل کوه او ولاړې چې زه د هغه د لاس آله یم او ستا د ویرولو لپاره دروغ درته وایم. ما ستا په پیژندلو کې اشتباه کړې وه. ته له قاسم سره توپیر نه لرې. زه بې عقله وم. اوس زه درته وایم چې په خیمه کې د ډیوه بله کړه او آرام ویده شه چې قاسم ته دې په موندلو کې زحمت نه وي. صفیې دومره وویل او په سلګیو شوه او طاهر د دې د الفاظو تر تریخوالي د دې د سلګیو او د سترګو د اوښکو د څاڅکو نه زیات تر اغېزې لاندې راغی. هغه د کوم ګل پر پاڼو د شبنم په څاڅکو کې دومره ښکلا او جذابیت نه ولیدلی لکه د دې له بڼو نه په څڅېدونکو غمیو کې چې لیده. سوچ یې وکړ چې که د دې نجلۍ په اړه یې اټکل غلط وي نو بیا. صفیې د یوې شېبې لپاره سترګې په خپل لستوڼي کې پټې کړې او بیا یې په داسې نظر طاهر ته وکتل چې غصه هم پکې وه او رحم هم. د اس جلب یې را وګرځوه خو عبدالملک چې د دوی خبرې اورېدلې وې او یوې نتیجې ته رسېدلی و ګړندی ورغی او د اس جلب یې ونیوه. ویې ویل عزتمند دی زه له تا سره د خبرو حق نه لرم خو په داسې موقع له څه ویلو پرته نشم پاتې کېدی. ما ته دا نه ده معلومه چې ته او طاهر له څه وخت راهیسې پیژنئ. په هر صورت ستا اوښکې ستا د اخلاص شاهدي وایي. طاهر ستا په پیژندلو کې اشتباه کړې ده خو ته دا اشتباه د بښنې وړ وبوله. دی په بغداد کې مسافر دی. د دې ځای له حالاتو نه خبر نه دی. ستا په باب د غلط اټکل سبب یې غالبا دا ده چې طاهر قاسم یو میړنی ځوان ګڼي او د هغه په اړه بد اټکل نشي کولی. هغه ته دا نه ده معلومه چې د بغداد د امیرانو ذهنیت او سوچ څومره مردار دی. زه قاسم پیژنم او د طاهر لخوا له تا نه معافي غواړم. ته به د طاهر په خبرو خامخا خفه شوې وې خو که نن شپه د قاسم په اړه د ده خوشباوري لرې شوه نو بیا به دی چې څومره په پښیمانۍ ستا سره مخ کېږي د هغې اټکل ته نشي کولی. زه پوهیږم چې ته به څومره په ستونزو دلته را رسېدلی یې.
تا پر موږ زیات احسان وکړ. زه تا ته ډاډ در کوم چې موږ به له دې خطر نه د ځانونو ژغورلو هڅه وکړو او زه دا ډاډ هم در کوم چې طاهر به هم احسان هیرونکی ونه ګورې. که ګستاخي نه وي نو زما په ګمان ته صفیه یې؟ صفیې ځواب ورکړ هوکې، خو که ستاسو سره زما په اړه دلته په راتلو څه بدګماني پیدا شوې وي له خپلې ښځې نه دې پوښتنه کولی شئ. که ته عبدالملک یې نو ستا مېرمن ما ډېره ښه پېژني. عبدالملک وویل ته ډاډه اوسه، زه ستا په باب هیڅ بدګماني نشم کولی. د صفیې د غصې اور سوړ شوی و. طاهر یې د پښیمانۍ او خفګان په سبب ځوړند سر ولید. ویې ویل که دې په خپل چلند پښیمانه وې نو زه هم د خپلو توندو خبرو معافي غواړم. زه یو ځل بیا وایم چې قاسم د شپې مهال راځي، تاسو خبر اوسئ او زه دا هم غواړم چې قاسم ته څه زیان ونه رسیږي. تاسو وعده وکړئ. عبدالملک وویل زه واده کوم چې د قاسم د سړیو ویښته به هم ضایع نشي. طاهر سر پورته کړ. ویې ویل که زه ووایم چې پښیمانه یم ته مې د بښنې وړ بولې؟ صفیې وویل نه اوس نه، او بیا یې اس ته پونده ورکړه. طاهر خجالت شو. تر سترګو پناه کېدونکي اس ته یې کتل. عبدالملک د هغه په اوږه لاس ورکېښود. ویې ویل ته دا نجلۍ پېژنې؟ طاهر ځواب ورکړ نه. زه پوښتنه کولی شم چې دا دې لومړی چېرته او کله لیدلې؟ پرون شپه د صدراعظم د ماڼۍ په بڼ کې. خو دا څوک ده؟ د قاسم د تره لور صفیه. پر دې سربیره ته ګمان کوې چې زما رایه غلطه وه؟ ستا اټکل ځکه غلط دی چې دا د قاسم د تره لور وه او د دې پلار د بغداد له ټولو امیرانو سره توپیر درلود. اوس راځه د لمانځه وخت دی. طاهر ورسره روان شو. عبدالعزیز چې تر دې شیبې پورې چوپ و طاهر ته یې وویل ته باید دومره پریشانه نشې. هغې ستا بښنه رد نه کړه. بیا یې عبدالملک ته وویل ستا په نظر موږ باید څه وکړو؟ د جګړې په صورت کې که څه هم موږ 8 کسه یو خو دوی ته مو ښه سبق ورکولی شوی. خو تا وعده وکړه چې د قاسم د سړیو ویښته به هم نه ضایع کېږي. خو چې کله تورې ټکر شي بیا د مقابل لوري د ویښته زیاتېدو لحاظ ساتل ګرانېږي. عبدالملک وویل ما له هغه سره د قاسم د ځان ساتنې وعده کړې، خو دا وعده مې نه ده کړې چې د هغه په غاړه کې به د ګلونو امیل ورچوو. عبدالعزیز وویل نو نن به هغه ته داسې درس ورکړو چې ټول عمر په یاد وي. خو ستا باور دی چې قاسم به د شپې مهال پر موږ حمله وکړي؟ عبدالملک ځواب ورکړ د دې نجلۍ په باب چې ماته څه معلومات دي زه د هغې په رڼا کې د دې پر خبره باور ونه کړم ګناه یې ګڼم. قاضي عبدالرحمن دې ته د قرآن او حدیثو درس ورکړی. زما مېرمن هم د هغه شاګرده وه ځکه دواړه یو بل ښې سره پېژني. زما مېرمن د دوی په باب ډېر غوره نظر لري. عبدالعزیز پوښتنه وکړه ته هغه څه ور وپېژندله؟ ستا پام نه شو دا د قاسم پر اس سپره وه. صفیې ستړی شوی اس کله تیز او کله ورو ځغلوه. خپل کور ته نږدې 1.5 میل لرې سکینه را لاندې کړه. سکینې په درېدو کې په لاره کې څو ځله هغې ته کنځلې وکړې او بیا به له مینې مجبوره شوه د دې د سلامتۍ دعا به یې وکړه. کله به یې ویل صفیې که ته په خیر او خیریت راستنه شې نو دومره دینار به خیرات ورکړم، او کله به یې شونډې وژولې و به یې ویل صفیې ته یو ځل راشه زه به در سره داسې سلوک کوم چې ټول عمر دې په یاد وي. ستا سره چکر ته راوتل خو پرېږده زه به در سره خبرې هم نه کوم. صفیې لیونۍ بېعقلې ناپوهې ماښام شو ته چیرې ته ولاړې؟ زه چې کور ته ولاړه شم څه ځواب به وایم؟ تر سبا پورې به په ټول ښار کې دا مشهوره شي چې صفیه ورکه شوې ده. او کله چې صفیه دې ته نږدې شوه ویې ویل خورجانې سکینې دا کیدی شي ته له ما نه خفه شې. لږ ما ته راوګوره زه صفیه یم ستا کشرۍ صفیه. نو سکینې ته دا پرېکړه ګرانه شوه چې هغې ته څه ووایي. صفیې بیا وویل خورې زما خورې ستا د دومره خفه لیدو پر ځای خو دا ښه ده چې له اس نه غورځېدلې او مړه شوې وای. سکینې وویل ته ډېره بېعقله یې. او بیا یې په سترګو کې اوښکې راډنډ شوې. لږ وړاندې چې ولاړل سکینې وویل
که د حسن بن صباح کوم سړی په مخه درغلی وی بیا به دې څه کول؟ صفیې په خندا ځواب ورکړ ما به ورته ویل چې ستاسو په جنت کې د هورې جوړېدو حقداره زه نه یم سکینه ده. سکینې وویل که د کور خلکو زموږ لټون پیل کړی وي څه پلمه به ورته کوو؟ صفیې په ډاډ ځواب ورکړ تر اوسه ماښام دی د سپوږمۍ په شپو کې څو ځله موږ ماسخوتن کور ته راستنېدلو. د سیند پلته چې نږدې شول صفیه دوی کښتۍ ولیدلې. د فاصلې د زیاتوالي په سبب دې په کښتۍ کې سپرېدونکي ونه لیدل خو د کښتیو ګړندي تګ یې چې ولیدل وپوهېده چې قاسم او ملګري دي. قاسم له خپلو ملګرو سره تر مشورې وروسته د طاهر دوی له خیمو نه 200 ګزه لرې د سیند پر غاړه کښتۍ ودرولې. د سیند پر غاړه چې پلي شول ټولو پر خپلو مخونو پردې راکش کړې او د سپوږمۍ د رڼا نه د ځان ساتنې لپاره د وړاندې ونو منځ ته ولاړل او غلي غلي د خیمو په لورې ورغلل. خیمو ته نږدې د یوې ګڼې ونې په سیوري کې ودرېدل او له لږ غوږ نیولو وروسته یو تن وړاندې ورغی. هغه په خپ خپ تک تر خیمې چاپېر راوګرځېده او بیا یې خیمې ته وکتل او بیرته خپل ملګرو ته راغی ویل د ننه په یو کونج کې اور بل دی او هغه څادر ورباندې غوړولی او په درنه خوب ویده دی. زموږ لپاره همدا غوره موقع ده. قاسم وویل مګر د دوی آسونه نه ښکاري. یو تن ځواب ورکړ که آسونه دوی په ځنګل کې د سریدلو لپاره خلاص نه وي پریښي نو بیا به چا په غلا بیولي وي. اوس موږ باید وخت ضایع نه کړو. د قاسم په اشاره ټولو تورې ویستلې. لوکس ور وړاندې شو. قاسم یې تر مټ ونیو ویې ویل تا واده کړی وه چې ویښوې به یې او د تېښتې او یا مقابلې موقع به ورکوې. قاسم ځواب ورکړ که ستاسو نه څوک را سره ملګري نه کوي نو جلا کېدی شي. که درته اړتیا شوه نو راوبه دې غواړو خو په یاد ولره ته زموږ په دې کار کې را سره شریک یې. که دې دا راز ونه ساتلی شو نو کوم جرم چې پر موږ په ګرانه ثابتېدلی شي پر تا به اسانه ثابت شي. که ته په بغداد کې پاتې نه وای نو له دې جرم نه به دې ځان ژغورلی وی خو ما به د همدې لپاره را سره راوستې. که اوس بیرته ستون شي هم دا نشي ثابتولی چې ته له موږ سره یوازې د یو نندارچي په حیث ملګری وې. که توره نشي کښلی نو دا واده به ضرور کوي چې خوله به دې چوپه وي. لوکس څه سوچ وکړ او ویې ویل ما د یو دوست په حیث خپل فرض ادا کړ نور که ستا دا پرېکړه ده زه در سره یم. قاسم وویل زما له تا نه همدا تمه وه. اوس زه غواړم چې دغه لوبه لږ په زړه پورې کړو. ستا به هم دا اعتراض نه وي چې موږ هغه راویښ نه کړو. امکان لري هغه له مقابلې پرته تېښتې ته چمتو شي او موږ ته هسې د ده په وینو د تورو سرو کولو ضرورت نشي. که هغه دا واده وکړه چې بیا به بغداد ته نه ځي نو امکان لري هسې لږ ټپي هم نشي. زه دا غواړم چې د هغه خیمه وغورځوو. موږ باید بیړه وکړو. د قاسم پر دې وړاندیز د ده ځینو ملګرو هغه وستایه او پرین یې پرې ووایه. دوی د ونې له سیوري راووتل. په رغړېدو د خیمې شاوخوا ته ورسېدل. د قاسم په اشاره یې په یو وخت د خیمې تنابونه غوڅ کړل. یو لوري ته یې کش کړه او لرګي یې وغورځول. د یوې شېبې لپاره د هغوی ټولو زړونه په زوره زوره درزېدل. د یوې شېبې لپاره د دوی غوږونه په ځمکه د غورځېدلې خیمې نه لاندې د ډول ډول غږونو د اورېدو په انتظار وه او لږه شېبه وروسته د دوی سترګې د ویدو په لټه اوښتلو په سر خښې وې. خو د قاسم او ملګرو اندېښنې ورو ورو په تشویش او پریشانۍ بدلې شوې. ټول یو بل ته په معنادار نظر وکتل. د خیمې د رخت راوتلې برخې د دې لپاره کافي وې چې خیمه تشه نه ده. لوکس غلی قاسم ته وویل کیدای شي دوی موږ لیدلي یو او زموږ له شمېر نه وېرېدلي وي. ته ورته غږ وکړه او د سره د امن وعده ورکړه. زما باور دی چې د بغداد پرېښودلو ته به چمتو شي. په خیمې کې یوې لورې ته اور بلېده. د قاسم یو ملګری ورجګ شو. اور ته یې اشاره وکړه. ویې ویل که دوی د سوي په خوب ویده وی هم د اور تودوخه به یې احساسوله. قاسم په لوړ غږ وویل نور په دوکه کار نه کیږي. که ځان ژغورل غواړئ نو د بغداد پر ځای کوم بل لوري ته روان شه. ستا پر سر 18 ستوري ولاړې دي. خیمې اور اخیستی دی. د بغداد د پرېښودلو واده کوې که نه؟ کله یې چې څه ځواب وانه ورېد قاسم ور وړاندې شو. د تورې په څوکه یې یو راوتلی ځای وکوت. پر دې هم چې ویده شوی پروا ونه کړه نو یې توره لږ په زوره چوخه کړه.
خو دا احساس کړه چې لاندې د انسان پر ځای کوم کلک شی دی. د په لیدو د نور ملګري هم پر خیمه ور وختل. یو تن یو بل راوتلی ځای په لغت ووهه او ویې ویل لاندې ډبرې د انسان نشته. هغوی پر ډبرو څادرونه غوړولي او موږ یې تېرېستلي یو. زه له دې ځایه ځانونه باسئ. قاسم 2-3 راوتلي ځایونه په تورو ووهل او ویې ویل دوی زموږ له راتګه خبر شوي او تښتېدلي دي. خو څو ګامه وړاندې یو دروند غږ واورېد. موږ دلته یو، تاسو د تېښتې کوشش مه کوئ. د قاسم ملګري د کومې ناڅاپي حملې د مقابلې لپاره تیار شول، خو شاوخوا هېڅوک نه ښکارېدل. چا بیا وویل تاسو ټول اوس زموږ د غشو تر دام لاندې یاستئ او باور وکړئ زموږ د یو هم نښه بې ځایه نه لګي. قاسم احساس کړه چې خبرې کوونکی د مخامخ ونې تر شا دی. هغه خپلو ملګرو ته د سیند پر لوري ورو ورو د شاتګ مشوره ورکړه. د ونې له شانه بیا غږ اوچت شو. د تېښتې هڅه بې ګټې ده. ستاسو شاته سیند دی. مخامخ ښي او کیڼ لوري ته زما غشي ویشتونکي ناست دي. که ستاسو باور نه راځي نو هر لوري ته چې غواړئ 4 ګامه واخلئ بیا وګورئ. نه تاسو موږ لیدلی شئ او نه مو وسلې را رسیږي. قاسم د ډېرې وارخطایۍ له امله چیغې کړې ته څه غواړې؟ موږ هسې د ساتېرۍ لپاره راغلي وو، ټوکې مو کولې. مقابل لوري ورته وویل موږ هم هسې د ساتېرۍ لپاره په ونو ختلي یو. قاسم وویل زما په خبره باور وکړه، ما هسې ته ویرولې. مقابل شخص بیا ځواب ورکړ ته زما پر خبره باور وکړه، هسې تاسو ویروو. قاسم وویل ایا دا به مناسبه نه وي چې له ونې نه راکوز شي او دلته دواړه خبرې سره وکړو؟ د ونې له شانه غږ راغی د لاندې راکوزېدو له بلنې نه دې مننه، زه هم دلته ډېر تنګ ناست یم، خو پخوا له دې چې زه درکوز شم ته به یو زحمت باسې. هغه څه؟ ته د ملګرو ته د تورو غورځولو امر وکړه. قاسم وویل ایا دا به ښه نه وي چې تا د خبرو په وخت کې د ځان او ما د رتبې خیال ساتلی؟ د ونې له شانه آواز راغی ګستاخي معاف، ستا په مخ پرده ده او زه دې له غږه نه پیژنم. قاسم وویل نو د دې مطلب دا ده چې تاسو زموږ د راتګ له خبرېدو نه پرته دومره احتیاط کوئ؟ له لږ ځنډ وروسته آواز راغی موږ د سیند په غاړه ناست وو، د سپوږمۍ د شپې ننداره مو کوله. ښایي دا به ستاسو بدمرغي وه چې موږ ستاسو کښتۍ ولیدې. د خطر په احساس کې مو اشتباه ونه کړه. په خیمې کې د اور شغلې ډېرې شوې وې. قاسم خپلو ملګرو ته وویل تاسو دلته څه کوئ؟ نه ګورئ خیمې اور اخیستی، کشه کړئ اوبو ته یې وغورځوئ. له ونې نه دروند آواز اوچت شو ودرېږئ. که تاسو کوم یو لږ د یوې او بلې خوا کېدو هڅه وکړه نو درته ښه به نه وي. موږ د خیمې پروا نه لرو. که تاسو موږ د دې بار د بیرته وړلو نه خلاص کړو نو موږ به هم تاسو د کېناستو له بیرته بیولو نه وژغورو. توپیر یوازې دا دی چې زموږ د خیمو ایرې به د چا درد دوا نه کړي، خو ستاسو له کېناستو به کب نیونکي ګاز واخلي. اوس تاسو د کومې بلې کیسې له پیلولو نه د مخه تورې وغورځوئ. قاسم خپلو ملګرو ته وکتل او توره یې وغورځوله، خو له دې ونې نه غږ راغی تاسو له موږ نه لرې نه یاست. زه غواړم چې له تاسو نه هر سړی په نوبت راشي، د دې ونې په بیخ کې توره وغورځوي او بیرته پر خپل ځای ودرېږي. قاسم وویل موږ داسې ماتې له منلو نه مقابله غوره ګڼو. که په تا کې جرأت وي نو راکوز شه او مقابله وکړه. د ونې نه غږ راغی د خدای جل جلاله احسان دی چې تا موږ د مقابلې وړ وبللو، خو زه په باور درته وایم چې زموږ تورې پسې نه دي. تا زموږ د تورو د تیروالي او د خپلو سرونو د قیمت غلط اټکل کړی دی. که بیا هم تاسو د مقابلې بلنه راکوئ تیار یو. په تاسو کې کوم سړی چې ځان زورور ګڼي راوړاندې دي شي، له موږ نه به هم یو تن درکوز شي. همدغسې به یو پر بل پسې له تاسو سره د زور ازمایلو موقع ومومئ. خو که په دې کې خپله ګټه نه ګورئ نو زه د خپل ملګرو لخوا دا وعده در سره کوم چې د وسلې له غورځولو وروسته به تاسو ته د تلو اجازه وي. قاسم خپلو ملګرو ته وکتل او له سوچ وروسته یو تن ته اشاره وکړه. د خیال هندارې درنو مینوالو، دا وه د وروستي مورچل 8مه برخه چې ما ایمان تاسې ته وړاندې کړه. له اورېدو څخه مو نړۍ مننه.